سلامونه دوستانو، وطن ستا لیونی د کیسې یا داستان اتمه برخه درته اورو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه کړکۍ ته ودرېدم. داسې خاموشي وه چې یوازې د باد غږ اورېدل کېده. کوړی ماما چې راغی ورته مې وویل دلته په ژمي کې ګزاره سخته نه ده؟ ورور جانه د ژمي ډیر نه وځو، دشتې دي، دلته چېرته ګزاره کیږي. د ژمي مو یوه توخانه سته، توخانه ښه یخ یې مات یې. د دې ځای خلک ښاري سوي نه دي. دلته مني کې خلک د لرګیو خوراک او پوښاک غم کوي. ژمي کې ډېرې ورځې دا دښتې د تلو نه یې، نه موټر تلای سي نه خلک. خو دلته د ژمي کوټې زرزمیني لري. زیرزمیني کې اور بلوو، هغه اور هم استعمالوو، مړۍ او کتغ پې کوو او کوټه یې هم توده کړې وي. کوړي ماما رباب را واخیست، په لړزان د لاسونو کې یې اړاوه راړاوه. خاموشي شوه، خو دا خاموشي یوې داسې خوږې نغمې ماته کړه چې بیا جګ شوم. کړکۍ ته ودرېدم. پورې سپوږمۍ ولاړه وه، د ونو پاڼو شور کاوه، بادونه لګېدل. تا به ویل چې دیوالونه هم خوږ دي او د کوړي ماما د رباب نغمې اوري. دا نغمه له ما څو شېبې ورکه وه، وروسته مې پیدا کړه. وسپینې کوترې څوک دې لیوني کړل، څوک دې وایستل له چارې. دا ډیر پخوانی سروکی دی، ما به ودونو کې اورېده. کوړي ماما ته مې چې ووي په مسکو سترګو یې سر وخوځاوه. په څراغ پتنګان راټول وو، د رڼا میانان ګرده ترې تاوېدل. څو شېبې هر څه مسک وو. کوړي ماما د رباب له تارونو ګوتې لرې کړې. پخوا به زموږ میلو ته یو کس راته، د کلیوالو سرونه او ګیرې به یې جوړول. نغدې پیسې عام نه وي. چا به له باغه میوه ورکړه، چا به کتغ ورکړ، چا به یو څه، چا به بل څه. یو ورځ راغی، رباب یې هم غاړې ته اچولی و، د خلکو ته ویښته جوړول. ما یې رباب را واخیست. ماشومتوب و، شوخي وه، تار مې ورته وشکاوه، بیرته مې غلی کېښودو. بله ورځ مې چې ولید خندل یې، بیا یې دا ټوکه راته وکړه. یو کوچی ویده کېده، لیمڅه یې په ځان اچولی و. لیمڅي خو درانه وي، دی نه و پوه سوی. درون خوب وړی و. د شپې سخت باران سو. خیمه یې ورته ړنګه کړې وه، لوښي موښي هم ورته لاندې کړي وو. دی چې ګهیځ راجګ شو، لمده ړنګه خیمه، لوښي او نور شیان یې لیدلي. اسمان ته یې کتلي، تک شین دی، بیخي معلومېده نه چې باران دې سوی. د اسمان ته کتل، خندلي یې دي. بیا یې ورته ویلي شینکیه کار دې عام کړی، ځان دې عام ناګمانه اچولی. زه پوه سوم چې زه یې په غوږ ووهلم، ځکه ما یې د رباب تار ښه کولی و. بیا مې ورسره جوړه سوه. دی پوهېده چې رباب سره مې شوق دی، چې څوک به نه و. بیا یې راته غږاوه، کله کله به یې ماته راکه. داسې لږ لږ مې زده که. د خپلې خوښې سندرې مې نه سوی سیخولی، خو یوه نیمه مې ورکې سیخوله. بیا مې دا سندره رباب کې زده کړه: توره بارم خانه نوابه، څڼې دې غوړې کړه چې باد یې رپوینه. بس له هغې ورځې مې رباب سره انډیوالي ده تر ننه. ماما دا بهرام خان څوک و؟ ولا زه خو داسې خبر سوی یم چې دی د خپل وخت خان و. پلار یې سعادت خان نومېده، د یوې منطقې مشر و. باجونه به یې اخیستل. همدې تور بارام خان د پیرنګیانو یو جنرال مړ که او پیرنګیانو ته یې جنګ کې ماتې ورکړه. د دې پیښې وروسته مشهور شو. یو رقم آسونه و، چرګی آس به یې باله، په هغه به سور و، اوږدې څڼې یې وې. دا ټپه یې په میړانه او غیرت سیوه سوه. ماما ټیکۍ دې زده دي؟ ماما ځواب را نه کړ. رباب یې را واخیست، ویې ترنګاوه. ښه ده چې باغ د ګلو ړنګ شو، مدام یې غم د رژېدو را سره ونه. ماما دا ټیکۍ 4 ځله وویله. غږ یې ډېر لوړ شو. هر ځل یې جلا جلا طرز کې ویله. 5م ځل یې چې وویله، ژړا یې ستونو کې غوټه شوه. غږ یې ونه ووت. بس یوه دردمنه نغمه یې وغږوله. پر ما یې داسې اثر وکړ لکه د تیر ارمان چې پکې شوی وي. د رباب له تارونو ګوتې نه خوځولې چې پاکې یې کړي. سترګې یې ډکې وې. رپ یې ورکړ.
څو اوښکې لکه مرۍ لمنې ته ورغړېدې. لږ وروسته یې چې ژړا ودرېده، دا ټیکۍ یې بلې پسې وکړه: یاره چې ته پرې خوشحالېږې، خدای ګو که بیا زنځیر له غاړې وباسمه. رنځوره یم تا به رنځور کړم، د یارانې اثر په سترګو کې لرمه. زړه مې په یو ولي ولاړ دی، لکه ګورګوره په ګړنګ ولاړه یمه. ماما څو شېبې بیا نغمه ونیوه، اخیر یې په چیغه دا ټپه وکړه: په پیغمبر مې سلام وایه، په ټول امت کې یوازې پاتې یمه. رباب یې کېښود، ما ته یې وکتل: ته مې لکه چې خفه کړې، څه وکړو؟ ماما هغه اوله ټیکۍ دې 4 ځله وویلې. دا کوم د ګلو باغ ړنګ شوی و. دا ټیکۍ خو مې د هر اولاد له مرګ سره سمه ویلې ده. د اخیري زوی مې چې له نورو ډیر ژوندی و، بیا مړ سو، بس دې ټیکۍ به بیا ډیر ځورولم. د لاسه یې ام راکوله، خو هغه 11 کلونو ته رسېدلی و، خو سر یې پړسېدلی و. پوهېدم چې پاتې کېږي نه، دی به چې کله خوشحاله و خندل به یې، ما به چې ورته وکتل، دې خندا به یې زړه رازړوو، پټ پټ به په ژړاوم. دا ټیکۍ مې هسې تا مخې ته وکړه، ګنې له کډې یعنې کورودانې بغیر چا نه وه رانه اورېدلې چې کله رباب را واخلم، اول یا اخیر کې دا ټیکۍ ورکې اچوم. کډه او زه دواړه په سرو سترګو زاړو. ورونه او خویندې دې چیرته دي؟ ما ورونه نه لرل، 2 خویندې مې وې، دواړه مړې شوي دي. دا ټیکۍ دې چیرته زده کړې؟ د وطنستا لیوني یا د هاشم خان د کیسې 8مه برخه مو هم همدلته پای ته رسیږي.